درې داسې شیان دي چې انسان ته په دنیوي ژوند کې یو ځل ورکول کیږي، که چیرته ورڅخه ولاړل بیا هیڅکله بیرته ورته نه راګرځي. لومړنی دا خپله ژوند ده. ژوند انسان ته یو ځل په دنیا کې ورکول کیږي. کله چې روح در څخه واخیستل شي نور ته د تل لپاره له دې نړۍ څخه سترګې پټوي او بیا دې راتګ دې نړۍ ته هیڅ امکان نه لري. دوهم مور او پلار دي. کله چې مور او پلار در څخه ولاړل خپله بدي ژوند ته ستانه شول نو بیا یې راتګ ستا څنګ ته دې دنیا ته هیڅ امکان نه لري. نو ډیر زیات خیال ساتئ، ډیر زیات ارزښت ورکوئ. او دریم هم ستا خپله ځواني ده. ګورئ دغه ځواني داسې یوه مرحله ده، داسې یوه شیبه ده چې الله رب العزت به د محشر په ورځ د دغې ځوانۍ پوښتنه له ما او تا او له هر بنده څخه کوي چې ځواني مې درکړې